آسیا جام او د افغانستان د ملي لوبډلو ناکامه سیالۍ. د افغانستان ملي لوبډلې د افغانستان د ایمرجنګ یا ځوانانو لوبډلې او دا ځل د افغانستان د کم عمره یا انډر 19 لوبډلې هم د آسیا جام په سیالیو کې خپلې سیالۍ خپلو سیالانو ته وبللې او په لومړیو پړاوونو کې بهر شوې. سلامونه درنو لیدونکو، په دې ویډیو کې به په همدې خبرې کوو چې ولې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې د غومره کمزوري سیالۍ وکړي او یو ځل بیا دوی په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شول. تازه یې سریلانکا او بنګلادیش ته خپلې سیالۍ وبایللې. په دې نه غږیږو چې افغانستان ټف یا سختې سیالۍ وکړي او تر سختو سیالیو وروسته مقابلو لوبډلو افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې دي. خو موږ په دې غږیږو چې ولې له تیرو 2 یا 2.5 کالو راهیسې د افغانستان 19 کلنه ځوانانو لوبډله په ځانګړې توګه نه بریالی کیږي چې حد اقل په آسیا جام سیالیو کې نیمه پیروبې ته لاړ شي. او په هر ځل د سریلانکا او بنګلادیش له 19 کلنو ځوانانو موږ ماتې خورو. موږ په تیرو نړیوالو جامونو کې دا اندېښنه ښودلې وه چې د افغانستان ملي 19 کلنه لوبډله دی خپلو داخلي روزونکو ته وسپارل شي، نو دغه لوبډله به ښایي د تیرو پړاوونو په څیر ښې لاسته راوړنې ولري. تر سختو ناکامیو وروسته چې له بهرنیو روزونکو سره 19 کلنې لوبډلې تجربه کړي، کرکټ بورډ هم دغه لوبډله د رئیس احمدزي په مشرۍ ټولو داخلي یا کورنیو روزونکو ته وسپارل او دغه روزونکو له ډیرو سیالیو وروسته چې دوی ترسره کړي، له ډیرو تمریناتو وروسته ترسره شوې، داسې مرکې موږ واورېدې چې هیلهمندي یې ښودله چې افغان 19 کلنه لوبډله به په آسیا جام سیالیو کې داسې پیل کوي او داسې سیالۍ به نندارې ته وړاندې کوي چې ټول د کرکټ هغه خلک چې ځوانان فالو کوي یا د ځوانانو لوبې ګوري، نو د افغانستان لوبډله به یې ډېره خوښه شي. او داسې امیدواري وه چې دا ځل به هم د افغانستان له دغې لوبډلې د فاست بالرانو په شتون کې ځینې چټک او خورا اغیزمن توپوهونکي هم موږ ووینو. خو کله چې سیالۍ ترسره شوې، لومړی بنګلادیش موږ نه د 280 نه زیاتې منډې پوره کړې او بیا سریلانکا تر 240 راایثار کړو او په آخري اور کې هغه منډې په اسانۍ سره پوره کړې. د دې کیسې اصلي موخه دا نه ده چې افغان لوبډلې دغه سیالۍ وبایللې. زما فوکس او زما سوچ د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو په ملي لوبډلې له ډیره وخته دی او هغه دا دی چې موږ په دغه لوبډله کې د عمر په لحاظ حقدار لوبغاړي نه وي انتخاب کړي. خو د خبرو نه کولو یا په دې باندې د لیکلو نه کولو وجه دا وه چې افغان 19 کلنه په آسیایي سیالیو کې تر ډیره پورې که یو لوبغاړی 20 یا 20 پلس هم وي، نو ډیر زیات د عمر پسې نه ګرځېږي. څه چې په کاغذ کې وي یا څه چې په پاسپورټ کې وي، په هماغه باندې فکر کیږي. او په نړیواله کچه هم د کرکټ نړیواله شورا یا ICC په خپلو بورډونو باندې اعتماد او باور کوي چې بورډونه به ورسره درغلي نه کوي او د صحیح عمر څښتنان به راولي. موږ په دې 19 کلنو لوبډله کې څو تاوانه کړي دي. یو تاوان چې ماته ډیر زیات مهم ښکاري هغه دا دی چې موږ سرمایه ګزاري په عمر خوړلو لوبغاړو وکړه، خو نتیجه یې هیڅ هم نه شوه. په دې 19 کلنه لوبډله کې داسې لوبغاړي شته، داسې اکثریت یې هم داسې لوبغاړي دي چې د 19 کلنو ځوانانو له سفر ختمېدو وروسته به د دوی کیریر هم ختم وي، ځکه د عمر په لحاظ دوی بیا نشي کولی چې لږ تر لږه 4 یا 5 کاله صبر وکړي، بیا به نیشنل ټیم کې دوی ته ځایونه خالي کیږي او دوی به هلته سیټ کیږي او فټ کیږي به. ځکه اکثریت تاسو وینئ چې د تیرو پړاوونو د 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي لا هم سټرګل کوي چې ملي لوبډلې ته راننوځي، خو د هغوی عمرونه د ځینو کم دي، فټ کیږي یو ډول نه یو ډول په لوبډله کې فټ کیږي. خو هغه لوبغاړي چې الریډي عمرونه د 25 او 26 کلونو نه زیات وي او هغوی کال پس له انډر 19 نه ریټایر کیږي، نو هغه به ته کوم ځای کې فټ کوي. دا یوه غلطي ده چې کرکټ بورډ کړې ده چې په عمر خوړلو لوبغاړو باندې سرمایه ګزاري کړې ده. او بله مهمه خبره دا ده چې ولې د 19 کلنو ځوانانو دغې لوبډلې
له دومره خواریو، له دومره کیمپونو سره، له دومره سیالیو سره، د دومره هر څه باوجود هم دومره کمزوری پرفارمنس وړاندې کړ. 2 ځله افغان لوبډلې توپوهنه وکړه او دوی ونه شو کړی چې هغه اورونه هم پوره ولوبوي او په اسانۍ تېنه هدفونه هم پوره شول. په دې لوبډله کې یو بل څه که تاسو د انډر 19 تېرې لوبډلې له دې سره مقایسه کوئ، له هر پړاو نه موږ یو غمی یا 2 غمي په سپین بالینګ کې ترلاسه کړي دي. ډېر مثالونه دي، ما ته ویلو ضرورت نشته. خو زه چې دا اوسنۍ لوبډله ګورم، داسې څوک نشته، داسې سپینر زه پکې نه وینم چې هغه د افغانستان فیوچر وي. د فاست بالرانو یوه ډلګۍ شته، 2 یا 3 که نورستانی دی که عبدالعزیز دی چې امیدواري ترېنه کیدی شي چې دا به ښه شي. په بیټسمینانو کې فیصل او محبوب دا 2 هغه لوبغاړي دي چې دوی پرفارمنس هم وکړه او نتیجه نسبت نورو ته ښه وه. عزیر هم څه ناڅه وکړه، خو ما ته د دې دواړو لوبغاړو عمرونه هم له انډر 19 نه زیات ښکاري. د دې کیسې اتل که څوک جوړېده هغه به رئیس احمدزی و، خو بدبختانه چې لوبډلې سیالۍ وبایللې او دی به اوس انتظار باسي چې ورلډ کپ کې یا په د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې لوبډله څنګه پرفارم کوي. نو زه بیا هم هیلهمند یم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې چارې ته پاملرنه نه کوي، خو هغه څوک چې دغه لوبډله ټاکي هغوی باید لږ تر لږه د عمر په لحاظ صداقت وکړي او حقدار لوبغاړي لوبډلې ته واچوي. یو بل څه چې اکثره خلک وایي هغه وایي که چیرې انډر 19 ریل انډر 19 لوبډلې ته انتخاب شي نو هغه به ډېر کمزوري پرفارمران وي. خو زما سوچ بیا بدل دی. زه وایم که موږ د انډر 19 ورلډ کپ هم ونه ګټو، د انډر 19 ایشیا کپ هم ونه ګټو، هېڅ هم ونه ګټو، خو که زموږ انډر 19 نه موږ ته را روان 15 کاله بعد ښه لوبغاړي لاسته راځي او دا به موږ ډېره غټه سرمایه ګزاري کړې وي. موږ خو داسې انډر 19 انتخابوو، یوازې زموږ 2 یا 3 انډر 19 داسې انتخاب شوي وو چې د هغې له وجې اوس د افغانستان د ملي لوبډله جوړه ده، د هغې په برکت چې 2018 19 دا هغه کلونه دي. هغې نه وروسته بیا یو لوبغاړی داسې راغلی. نو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټي او مشران د 19 کلنو ځوانانو په لوبډله کې باید هیڅ کمپرومایز ونه کړي، د عمر په لحاظ باید هیڅ کمپرومایز ونه کړي، ځکه دا ستا د کرکټ فیوچر یا آینده ده. که ستا واړه لوبغاړي ښه لوبه وکړي خو میچونه ونه شي ګټلی د کم ایکسپیرینس پر اساس، هیڅ ستونزه نشته، ځکه تا ته غټانو لوبغاړو هم ونه ګټلي، تا د غټانو لوبغاړو په انتخاب هم کم کپ ونه ګاټه. هماغه نوین الحق چې درته یو کپ ګټلی و او درویش چې په ایمرجنګ د صدیق قتل په مټ او په برکت ګټلی او نور خو هیڅ چا هم نه دي ګټلي. نو زه وایم چې په دغه لوبډله باندې باید صحیح سوچ وشي او هغه کومه ستراتیژي چې ده او د 19 کلنو ځوانانو نه چې کوم هدف دی د دې لوبډلې په جوړښت کې، هغه اهداف باید ولټول شي. که هغه اهدافو پسې موږ لاړ شو، زه مطمئن یم چې افغانستان به د 19 کلنو ځوانانو اسیا جام هم وګټي، نړیوال جام به هم وګټي. خو که موږ په دې پسې ځو چې موږ باید د غټانو لوبغاړو په انتخاب یو شی وګټو، دا غلطي ده او د دې هغه نتیجه موږ او تاسو ولیده. تر بیا مو په الله سپارم.